راځي او باد راغلی ویډیو مقام باندې خو باریا زما ورو ولې تېره کړه سهار لمونځ مې وکړ چې ویده شوم ماسپښین پاڅېدم هماغه لمونځ مې وکړ یو درې سپارې مې سبق وویل لږ د کور څه کار واخلې خو هغه مې وکړ خبرې نه مې جمعه خام باندې وې السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری یوسف خان د ریا پیج په شیشه باندې مخاطب یم. ملګرو دا زموږ سره یو غریب ورور دی او په دې روژه کې ډېرې مجبوریانې دي، نو زموږ سره درې وروڼو په دې پیسې رالیږلي دي. په دې پیسو کې موږ سره ډېر مدد کړی، دا دې ته میلاو شي. یو دی زکریا مدین او صدیق منګوره او بکر خوازخیله. په دې پیسو کې موږ سره ډېر زیات مدد کړلی. زه ستاسو د سکرین په شیشه مخامخ زه ډله ورکومه، تاسو به یې وګورئ. دا تاسو ډېره ډېره مهرباني چې تاسو زموږ د غریبانو تپوس وکړو، زموږ سره ښه وکړو. الله پاک دې تاسو سره ښه وکړي، تاسو له دې الله پاک د دې اجر درکړي. ملګرو زه خپل له طرفه په دې جومات کې دا 1 لک روپۍ چیک ورکوم او دا دې په دې کې استعمال کړئ. دا د الله ستاسو په هغه سخت ځای کې به کار کړي. قاري صاحب دا چې د جومات مخې نه چا متوجه دی څه شی دی؟ هغه دا خو لفافه ده. ها دې خو دا د 1 لک روپو کیش پروت دی او دا چټۍ به کوم د چټۍ کې به راسې لیکلي. دا د جومات په کار کې استعمال کړی شي او د چا نوم به هم نشته. خو خیر دا د چا نه لوېدلې نه ده، دا به هم چا ایښي. په دنیا کې داسې خلک کوم شته، الله دې دا د هغه اخر سخت ځای کې به کار کړي. آمین آمین. ښه ده باریاره، زه خو خپل باغې خفه وم، زما هغه به ښه نه ایتلي اورې. نه خو ښه وه باریاره چې زما هغه ښه وتېره. قاري صاحب دا څه شی دی چا نه سره ګرځاو شوی د جومات مخې ته پروت دی؟ Subscribe Ghazab Vines for more updates.